السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې به نن زه تاسو ته ښایم چې موږ څنګه یوټیوب کې خپل سبسکرایب پټولی شو. لکه چاته نه ښکاري هیډ وي زموږه سبسکرایب. نو نن دې باره کې ویډیو دا، نو کوم ملګرو چې زما هاو ټو پشتو چینل نه دی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ او ورسره د بیل آیکن ضرور دباوئ. نو نن دې باره کې ویډیو دا چې موږ به خپل فیسبوک کې سبسکرایب څنګه پټوو. تاسو ته ښکاري زما 345 سبسکرایب دي، خو زه دا هیډن کومه چې چاته نه ښکاري. نو ټولو نه به مخکې تاسو یو VPN ته راشئ چې هر یو وي، چې راغلی اوبه لیکئ youtube.com. youtube.com چې ولیکئ سرچ به کوئ. چې سرچ هم کو نو دا سیټ به کلیک کوئ، داسې به راشي. دلته به ریکویسټ ډیسکټاپ سیټ کوئ. چې سیټ هم کو نو دلته به بیا یوټیوب کلیک کوئ. چې کلیک هم کو نو دلته به خپل آی ډي ساین کوئ. خپله آی ډي به کولو کوئ. دلته ما آلریډي کولو کړی، چې کولوم که دا به کلیک کوئ داسې خپله آی ډي چې کومه ده هغه به کلیک کوئ. چې کله هم کولو کو نو دلته چې کوم دی کرییټ سټوډیو به کلیک کوئ. چې کلیک هم کو نو دلته چې کوم دی را بشئ خپل چینل ته. چینل ته چې راغلی نو دلته چې کوم دی تاسو به داسې کار وکئ ایډوانسډ چې کوم دی دې له به راشئ. دې له چې راغلی نو هلته چې کوم دی تاسو ته ښکاري سبسکرایب کوینټس. دا چې کوم دی ډسپلی د نمبر آف د پیپل سبسکرایب ټو مای چینل. نو دا چې کوم دی اوس چې دا برنی وي نو تاسو سبسکرایب به خلکو ته ښکاري. که چېرته تاسو وایئ نه ښکاري نو ډسپلی نه ورکوئ زموږ سبسکرایب، نو چې هیډن وي زموږ سبسکرایب، نو دا به بیا کلیک کوئ ښکتني ته به یې راواړوئ او سیو به یې کوئ. دا داسې چې سیو کوئ نو بیا چې کوم دی ستاسو سبسکرایب به چاته نه ښکاري. اوس دلته ګورو چې زموږ سبسکرایب ښکاري او که نه. دا چې کوم دی 2 منټه پس به چې کوم دی زموږ سبسکرایب هیډن شي. بیا به زموږ سبسکرایب چاته نه ښکاري. یو 4-5 منټه دننه دا سبسکرایب چې کوم دی هیډن شي زموږ د چینل، دا بیا چاته نه ښکاري. 5 منټو کې به دننه چې کوم دی ستاسو سبسکرایب هیډن شي.